سلامونه دوستانو، ان شاء الله چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو نن در سره د هیر انفارمیشن یا هم د AFG Coin د هیر انفارمیشن په اړه بحث کوم. د AFG Coin یو نوی او بهترینه فیچر او ډیر حیاتي او مهم دی، ډیر ارزښت لري. هغه د هیر انفارمیشن فیچر دی. دوستانو په دغه فیچر کې موږ د خپل وارث معلومات سیف کوو، د هغه چا معلومات سیف کوو چې هغه باندې موږ باور لرو. او کله چې مثال موږ ته کومه ستونزه پیښیږي د AFG Coin کارونکي که هغه هر څوک وي، هغه ته کومه ستونزه خدای مکړه پیښیږي یا کوم مشکل وي چې هغه خپل اکاونټ نشي خلاصولی او غواړي داسې یو څوک ورته وټاکي چې هغه باندې باور ولري، مثال یا هم ورور اوسي یا هم پلار وي یا هم د دوستانو څخه کوم بل کس وي چې باور پرې لري، د هغه معلومات دلته سیف کړي. او که چېرته د خپل اکاونټ نشي راخلاصولی یا د خپل سرمایه ګذاري په هغه کې کړې وي، نو چې د هغه ټوله سرمایه ګذاري ضایع نشي او د منځه ولاړه نشي، نو د دې لپاره د هیر انفارمیشن یا د وارث معلومات د ثبتولو یو ډېر بهترینه آپشن دی، ډېر بهترینه فیچر دی. ځکه چې زموږ سرمایه به هېڅکله د بل چا لاسته یا به هم سرمایه ګذاري مو کنګل کېږي یا د منځه نه ځي. نو د دې لپاره د هیر انفارمیشن ډکول ډېر مهم فیچر دی په AFG Coin کې. نو راځو دغه طریقه زده کوو چې څنګه د هیر انفارمیشن ډکوو. دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، که مو خوښه شوه د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، لایک یې کړئ، او که چېرته نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو لومړی به راشئ خپل اکاونټ به د AFG Coin اکاونټ به د AFG Coin په ویب سایټ کې راخلاص کړئ. خپل براوزر ته به راشئ، ګوګل کروم براوزر ته به راشئ او خپل اکاونټ به پکې راخلاص کړئ. دوستانو کله مو چې خپل اکاونټ راخلاص کړو، تاسو به راشئ په دغه خپل پروفایل باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ښکاري، په دې پروفایل به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ښکاره شي هیر انفارمیشن به لیکلي وي، دلته تاسو ته ښکاري هیر انفارمیشن، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته یو بله صفحه راخلاصه شي، په دغه صفحه کې به تاسو څخه کوم ریکوایرمنټس دي هغه به تاسو ټول ډک کړئ. په لومړي سر کې چې د هغه چا نوم به ولیکئ چې څوک تاسو غواړئ خپل وارث وټاکئ، که مو پلار وي، که مو ورور وي، که مو د بچي کاکا وي یا هم بل څوک اوسي، هغه څوک وي چې تاسو پرې باور لرئ، د هغه نوم، د هغه تخلص، او دا ډیوریشن اف ایم افلاین، دا معنا چې مثال که زه چېرته 6 میاشتې افلاین وم یا هم 9 میاشتې افلاین وم، خپل اکاونټ مې راخلاص نه کړو یا 1 کال یا 2 کاله، نو بیا که چېرته دغه کوم کس چې ما انتخاب کړی دی د خپل وارث په شکل، نو که دغه هڅه وکړله چې زما اکاونټ راخلاص کړي، نو تاسو ورته اجازه ورکړئ چې راخلاص کړي. او بل چې دی د هیر موبایل نمبر دی، د وارث د موبایل نمبر دی، د ټلګرام آی ډي د یوزر نیم دی، همداسې د هغوی ایمیل دی، او په اخر کې هم ایکسټرا انفارمیشن دی چې اضافه معلومات تاسو کولی شئ په دې کې د خپل د وارث نور معلومات ولیکئ چې کوم کس دی، نو هغه مې تاسو په دې ځای کې لیکلی شئ. اوس راځم زه دا ویډیو بندوم، دغه ټول معلومات دلته لیکم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري دغسې به تاسو هم خپل د هیر انفارمیشن دغه کوم ریکوایرمنټ چې تاسو غوښتي دي دا په همدغه شکل تاسو ډکه کړئ دغه ځای، او بیا به راشئ لاندې په دې په سیف هایر انفارمیشن باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو د وارث هغه ټول ریکوایرمنټ یا هغه ټول معلومات به سیف شي. دوستانو یوه یادونه باید وکړم، په دغه ځای کې تاسو د هغه چا نوم، د هغه چا معلومات سیف کړئ چې په هغه باندې تاسو باور لرئ، او مثال ستاسو سرمایه ګذاري چې ده، ستاسو پیسې چې دي هغه له منځه نه ځي. هر هغه چا چې سرمایه ګذاري کړې ده هم د هیر انفارمیشن ډک کړئ، چا چې نه ده کړې هم باید ډک کړئ، ځکه چې راتلونکي خو به انشاءالله کوئ سرمایه ګذاري. نو کوشش وکړئ چې دغه ټول معلومات چې دي، نوم، تخلص، نمبر یې، د ټلګرام یوزر نیم یې، ایمیل یې، همداسې د ایکسټرا معلوماتو کې هم هغه معلومات ولیکئ کوم چې اصلي دي. غلط معلومات مه لیکئ، ځکه بیا دا ستاسو لپاره په راتلونکي کې لانجه جوړېږي، هغوی بیا نشي کولی ستاسو اکاونټ راخلاص کړي. که مثال تاسو ته کومه ستونزه پیښه شوه، تاسو نشئ کولی چې ستاسو اکاونټ راخلاص کړئ، نو که هغوی غواړي ستاسو اکاونټ راخلاص کړي، تاسو معلومات غلط سیف کړي وي، نو بیا هغه اکاونټ کې هم هغوی هم نشي کولی چې راخلاص کړي. نو د همدې لپاره دا ټول معلومات په صحیح شکل ورسره ډک کړئ، او بیا هم په اخر کې په سیف انفارمیشن باندې کلیک وکړئ، ستاسو معلومات به سیف شي. زه راځم په سیف انفارمیشن باندې ورته کلیک کوم. کله مو چې دوستانو دلته کلیک کړو، موږ ته وایي هیر انفارمیشن سیف، یعنې دغه هیر انفارمیشن چې دي دا سیف شول د دوی سره. دوستانو په دغه طریقه باندې موږ کولی شو خپل AFG Coin ویب سایټ کې د هیر انفارمیشن معلومات سیف کړو. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي، څه مو ترې زده کړي وي، لایک یې کړئ، کومنټ وکړئ، او چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره هم ویډیو شیر کړئ. د اوس لپاره ښه وخت، الله مو مل شه.